د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. ګرانو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. زه د خوشحال خیلو کلی یم. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي له یخنۍ نه د ځان ساتلو لپاره مخکې له مخکې پلان جوړ کړی و. هغه له خپل مشر ورور سنګین سره ښار ته لاړه او هلته یې ځان او د کورنۍ نورو غړو ته تودې جامې واخیستې. ډاکټران وایي وقایه له درملنې غوره ده. ملالۍ دا د څه ښکلی جاکټ دی، دا خولۍ دې څومره ښکلی ده. ګلالۍ دا مې سنګي لالا په بازار کې راته واخیستل. مبارک شه، ډېر ښکلی در سره ښکاري. مننه، لالا مې ویل چې ژمی دی پکې توده به وي. زه به مې پلار ته ووایم چې ما ته یې واخلي. هو ورته ووایه چې درته واخلي. خو دا به ډېر قیمتي وي که نه؟ نه، ارزانه دی، په لیلام کې راته اخیستي. څه وایې؟ رښتیا وایم. نو په لیلامي کې هم دومره ښکلي شیان پیدا کېږي؟ هو، هم ښکلي هم ارزان. مور مې ویل لیلامي کالي مخکې له اغوستلو نه باید ښه پاک ومینځل شي. کله چې لمر ته وچ شول بیا دې ښه ډېر اوتو شي او بیا دې واغوستل شي. دا نو ولې؟ مور مې ویل که همداسې خیرن واغوستل شي ترې مرض پیدا کېږي. ښه ای راځه چې ما ته لوبې وکړو. سمه ده. ګلالۍ په هغې ونې کې مې ټال اچولی دی. په کومه ونه کې؟ دا پورې ونه چې مرغۍ پکې ناستې دي. ښه دا اوس چې وایي؟ هو، دا ما او تا ته سندره وایي. ملالۍ راځه چې ټال ته وخیجو، سندرې به هم وایو. سمه ده، راځه. زه ټال ته وختم، ملالۍ ته راته سندرې ووایه. ټال د ورېښمو د ونې څانګې، زه پکې زانګم ته پکې زانګې، لاس به دې خوږ شي که ترېنه دانګې. ملالۍ دا د څومره ښکلې سندره وویله. دا د ماشومانو په کتاب کې وه، سنګین لالا راښودلې وه. ای ملالۍ هلته وګوره، شمس هم راغی. ښه، شمس خو هلته لوبېده. چېرته؟ د خړو اوبو تر څنګ. تاسې دلته په ټال زنګئ، موږ هلته ولوبېدلو. شمسه هلته خو ګردونه دي، مریضان به شئ. ډاکټر صاحبې نه مریضانېږو. خو سنګین لالا مې وی چې سنګین لالا دې څه ویل؟ ویلې څوک چې ناپاکه ځایونو کې لوبېږي مریضانېږي. هلته خو ډېر ماشومان لوبېږي، هغوی به هم مریضان شي. شمسه ملالۍ ښه وایي، بیا هلته مه لوبېږه. چې نور ماشومان هلته لوبېږي زه هم لوبېږم. نورو ماشومانو ته مو ووایه چې هلته دې نه لوبېږي. رښتیا شمسه پلار جان دې اوس څنګه دی؟ اوس ښه دی، شکر چې ښه دی. مونږ ورته ډېر خفه وو. هو، د ټول کلي خلک ورته خفه وو. ستا پلار ډېر ښه سړی دی، په ټولو ډېر ګران دی. زه او ګلالۍ هم پوښتنې ته درځو. په خیر راشئ. یاره خوشحال کاکا، ایله مې اړوکې تاوده شول. دا د ژرندې پیتا وای، وایم له وریجو او غوړو هم خوږ لګېږي. عاشقه دلته خو همیشه راځه، چای هم را سره څښه او د کلیوالو ویښتان هم جوړوه. کور د ودان خوشحال کاکا، دلته چې راشم ایله مې زړه ولګېږي او ټولې اندېښنې رانه هېرې شي. چای دې سوړ شو، ولې نه غړپئ؟ ته صبر چې چنارګل خو هغه د هر مرض دارو راوړي که نه. د څه شي د هر مرض دارو؟ هغه دی چنارګل په خپله راغی، اوس به یې د هر مرض دارو ووینې. یاره عاشقه کور دې له غلۍ ډک شه، مزې به وکړې مزې. دا د ژرندې د مزد غنمو نینې، توره ګوړه ورګډه، وایم له شنو چایو سره یې چې نوش جان کې زړه به دې باغ باغ شي. زوروره خو راوړه چې د ولږې مې په نس کې چرګان بانګونه وهي بانګونه. دا دی چنارګل ستاسو په خدمت کې حاضر دی. وایم عاشقه د غنمو نینې په لپو لپو نوش جان کا،
در واخله کوچ نارګولا ته اوس هر چاته د غنمو د نینو صفتونه کوي دا څه کمال دی پکې ما ته ووایه چې زه هم پوه شم کاکا خوشحاله وایم کور دې له غلۍ ډک شه لوی کمال پکې دا دی چې په ګوړه کې د غنمو نینې ما ته خوند راکوي څه چې ما ته خوند راکوي له کماله خالي نه وي که نه جناګوره وایم غنم خبره دې منم دا نینې بیخي خوندورې دي وای دا په حلوا کې مرچکۍ لکه به را پیدا شو واشقه دا څه مصدر غوندې نارې وهي او په دواړو غمبورو شخوند وهي دا څه میله مو جوړه کړې ده نورې خبرې پرېږده همت خانه مصیبت خانه که ویښتان دې ببر وي نو دې خواته کېنه چې در جوړې کړم وای سمه ده زه په میله نه درګډېږم څه چې ویښتان را جوړ کړي سمه ده را دې خواته شه چې لږ د کاکا خوشحال او چنارګل د څنګه لرې شو چې دوی نینې او چای نوشه جان دي عاشقه د غنمو د نینو به څه میله وي میله به هله وي چې د ښه کلنګي چرګ ښوروا مو جوړه کړې وي او موږ یې په خوند خورو یاره خوشحال کاکا زما د زړه خبره دې وکړه عاشق او چنارګل دې پیسې راکړي زه به یو ښه کلنګي چرګ راوړم او داسې ښوروا به درته تیاره کړم چې په ژوند مو نه وي خوړلي ماته مصیبته کور دې له غلۍ ډک شه له ما واشه خو پیسې نغدې چغدې واخله خو ته تکړه شه د چرګ ښوروا را باندې وخوره عاشقه که بد مې وویل چنارګله تا کله بده خبره نه ده کړې زم خپله برخه پکې اچوم یاره په دې میله کې خو زم در شریک یم او پیسې نغدې درکوم زه خو چې پیسې نه لرم هم به چرګ راوړم هم به مزهداره ښوروا درته تیاره کړم همت خانه تا بیخي ګل خبره وکړه ته لږ صبر چې زه د ویښتان جوړ کړم بیا موږ سره پیسې اچو ته به د ښوروا لپاره چرګ راوړې چرګ د خیالي پلاره د خیالي موري څه دی ویل ته ډېر بختور نه یې هغه څنګه خو ټول کلی د پوښتنې ته راځي او دعاوې درته کوي وګوره اوس چې څوک نشته د خیالي کوترې د پوښتنې ته راغلي دي ته ښه وایې چې کوترې دلته راشي داسې ګمان کوم چې دویم تسلي راکوي او راته وایي چې ښه به شي یوه بله خبره هم درته کوي کومه خبره کوترې درته وایي چې د ډاکټر دوا به نه قضا کوي او پرهیز به هم کوي د دوا خبره به کوي خو له پرهیز به څه نه وایي ترورې په کور کې څوک شته ملالۍ لورې راځئ د خیالي موري څوک دي وی صدقه شم د کلي ماشومانې ملالۍ او ګلالۍ درته راغلي ارمان چې ستا په ځای زه مریضه وای چې داسې ښکلې ماشومانې مې پوښتنې ته راتلی داسې مه وایه له مریضۍ د خدای ټول وساتي وی ګلالۍ او ملالۍ دواړه ستړي مه شئ خیر اوسې ترورې کاکا اوس څنګه یې ته راشه بچو چې په تندي دې ښکل کړم اوس ښه یم بچو خدای مو خوشحاله که چې زما پوښتنې ته راغلی کاکا جانه موږ د هر وخت له شمسه پوښتنه کوله کاکا مو جار شه خدای مو د خوب پوښتنه وکړه وی ملالۍ لورې دا ښکلي ګلونه مو لا کومه کړل په دې ژمي کې خو تازه ګلونه ډېر کم پیدا کیږي دا مو را پیدا کړل کاکا شیرین ته مو راوړي دي ترورې د میز په سر په ګیلاس یا په ګلدان کې ورته کېږدئ په سترګو ګلالۍ لورې دا به د خیالي پلار ته ایښې وي اوبه به مو راچوم چې زر وچ نه شي کاکا چې دا ګلونه ګورې زړه به دې ورسره خوشحاله وي کاکا دې جار شه بس دا ستاسو د لاسونو نښې دي دا به همدلته راته ایښې وي کاکا جانه اوس خو لاول نه ښه یې که نه اوس ښه یم خوراک ته مې هم زړه کېږي او ټټر مې هم درد نه کوي خدای پاک دې رک روغ کا آمین د خیالي پلاره وایه څه دې ویل زما زړه ګواهي ورکوي چې رک روغ به شي دا خوب دې بیا کله ولیده دا خوب مې همدا اوس ولیده هغه څنګه هغه داسې چې د ماشومانو ګلونه درته راوړي نو انشاءالله چې ستا ټول مرضونه به ورسره ورک شي بس خدای دې د دې ماشومانو ګلونه راته دارو کړي آمین
پلاره ته لږه دمه راته وکړه ستړی شوی به یې دا پاتې پولې او ورخونه زه جوړوم امیده زویه نه یم ستړی ښه ده چې ټولې پولې او ورخونه جوړ شي خو اوس دومره نه دي پاتې دا به زه جوړ کړم ښه ده زویه چې په ما دې زړه نه کېږي نو یو کار وکړه وایه پلاره څه وکړم دا د ترکاریو د پټي ورخونه هم جوړ کړه چې تیار ورخونه جوړ وي بیا د اوبو لګول پکې اسانه وي سمه ده په سترګو کوم یو ورخ دې یادوه پلاره همدغه ستا تر څنګ د ترکاریو د پټي ورخ درته یادوم سمه ده پلاره وایم چې ستا دعا خو را سره وي د سترګو په رب کې به یې جوړ کړم زما څه چې د مور دعا دې هم در سره ده هغه د مور دې راغله لکه چې چای او ډوډۍ یې راوړه وی مور مې هسې ځان په عذاب کړی دی دا د کار خو نو خلاص و کور ته به ورغلي وو مه کوه زویه د ځمکې د پولې په سر چای او ډوډۍ ډېره مزه کوي دواړه ستړي مه شئ ژوندی اوسې خیر اوسې مورې خدای دې ستا غم نه راکوي چای او ډوډۍ همدلته کښېږده سمه ده زویه دواړه راشئ وږي به وئ ډېر کار مو کړی دی ښه ده مورې پلاره ته درځه چای دې وڅښه زم درځم راځه زویه دا ځای به بیا وروسته جوړ کړې ولې وارخطایي کوې مور دې رښتیا وایي راځه زویه پاتې ځایونه به وروسته جوړوو ښه ده پلاره لږ صبر زه به هم لاسونه پرېمینځم سمه ده زویه لاسونه دې پرېمینځه نو زه به په پیالو کې د شیدو چای درته واچوم چې تاسو راځئ او څه به درته سوړ شوی وي د امید مورې چای خو دې د شیدو راوړی خو چې ډوډۍ ورسره سړه ده که توده چې امید زوی مې راشي نو بیا به دسترخوان هم وغوړوو بیا به یې خپله ووینې چې سړه ده که توده امید خو دغه دی راغی راځه زویه زما تر څنګ کښېنه سمه ده پلاره دا دی کښېناستم اوهو مور خو مې د شیدو چای راوړی او زویه دا دسترخوان به درته وغواړم دا ونیسه دا ځای لږ سم ته یاره د امید مورې منم دی دا خو د ښې ګرمې پراټې ورسره راوړي دي دا روم وشه ما وی چې له شیدو چای سره سړه ډوډۍ خوند نه کوي ځکه مې پراټې پخې کړې امیده زویه دا پیاله دې واخله بچی ښه ده مورې نامو خدای دې مورې دا څومره خوندورې پراټې او خوندور چای چې داسې مو ښه ساتې بیا خو به دا شاړې ځمکې هم ابادي کړو هو ګران اوریدونکو تاسو د چنارګل او کاکا خوشحال خبرې واورېدې چنارګل پر نینو مین دی هغه ګمان کوي چې نینې به د هر مرض دارو وي ځکه خو یې هر چاته د خوراک سپارښتنه کوي خو حقیقت کې داسې نه ده دا د چنارګل مینه او اخلاص دی چې له خلکو سره یې کوي ځکه خو وایي تور توتان له تا قربان تر بیا مو په لوی خدای سپارم د خپلې روغتیا او سلامتیا ساتنه وکړئ ځکه چې روغتیا لویه شتمني ده بیا سره وینو روغ رمټ او په امن کې اوسئ د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي